السلام علیکم د هیواد میډیا خوږو لیدونکو هیله لرم جوړ روغ تازه او تکړه به یاست. نن یو ځلې بیا د کندهار ولایت پاینو مینې ښارګوټي کې A1 ساحه M3 سړک ته راغلی یم. دلته په تاسې باندې عزیز احسان کمپلیکس وینم چې ماشاءالله دوی 8 بلاکه ډیزاین کړي دي چې ډېر جوړ شوي دي او یو څه پاتې دي دوستانو. ورځو به انشاءالله د مسؤل شخص سره به غږیږو په تاسې باندې به دا کورونه د نږدې څخه وینو چې دا څنګه جوړ دي، نقشه یې څنګه ده، ډیزاین یې څنګه دی. دا به ټوله په دې خپرونه کې تاسې را سره ووینئ. نو زموږ سره اوسئ، چینل سبسکرایب کړئ، د وطن د دې ښایسته آبادۍ څخه خوند واخلئ. او هیر دې نه دوستانو، ډېر خلک موږ ته په کمنټونو کې وایي چې دا په څو دی، دا څنګه دی، دا څنګه دی. په دې اړه تاسې کولی شئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې موږ نمبر هر هغه څه چې ورته ضرورت دی تاسې کولی شئ چې تماس ورسره ونیسئ. راځئ راسره مل اوسئ، موږ به ورسو کمپلیکسونه به وګورو. خوږو لیدونکو، کمپلیکس ته راپورته شولمه. دلې د صاحب سره خبرې کوو، د دې کمپلیکس اړوند غږیږو چې څو اتاقه دی، څنګه جوړ دی. دا صرف یو نمونه ده، موږ په تاسې باندې دا نمونه وینو. نور کورونه جوړیږي، دا چې څو بلاکه دی جوړ کړي دي، وروسته څو جوړیږي دا به دوی راته وایي. ستړي مه شئ صاحب. ستړي مه شئ ورور، څنګه یاست؟ ښه راغلاست. مننه، سلامت اوسېږئ. که خپل نوم راته ووایاست. ګل احمد. ګل احمد، څو کاله مو کېږي چې دغه کار مو شروع کړی د کمپلیکس په برخه کې؟ دا تقریبا اوس مو 18مه میاشت شروع ده. ښه میاشت کېږي؟ 18مه میاشت شروع ده، یعنی څه کم 1.5 کال کېږي. او ماشاءالله، یعنی تر دا مهاله مو څو بلاکه جوړ کړي دي؟ تر دا مهاله تقریبا دا دي 4 بلاکه تکمیل دي، یعنی تقریبا 95% تکمیل دي، یو 15% کار یې پاته دی. او بل بلاک هم د په جریان کې دی چې هغه اوس جوړ شوی دی، نیم حال دی. 3 بلاکه نور دي ورسره، ټول جمله 8 بلاکه سي. ماشاءالله دوستانو، بیخي ډېر لږ وخت دی. نو 18 میاشتې ډېر لږ وخت دی چې دا دونه ډېر کار شوی دی. نو معلومداره خبره ده چې دوی ډېر زحمت ایستلی دی. نو وبګرځو په دا کور کې چې څنګه کور دی. ربانې ولې نه؟ راځئ لیدونکو چې په دې کور کې وګرځو چې څنګه کور دی، دا څنګه جوړ دی. دغه هغه په اصطلاح هغه حال دی، حال دی که اتاق ورته وایي؟ ولې دا حال دی. د حالونه موږ داسې پوج سره ایستلی دي تر څو د مجلس په وخت کې داسې مزاحمت نشي نور اتاقو ته. نور اتاقونه مو داسې هغه ته طرف ته ځینې ایستلي دي. د دې کور په اړه راته وایاست، په څو متره کې دا ټوټل جوړ دی دا ټوله کور؟ دا تقریبا په 210 متره کې جوړ دی. 210 متره کې؟ 210 متره کې بلې. ماشاءالله. دغه حال یې بیا څو متره دی؟ حال یې تقریبا دا یو اتاق یو حال سره ګډ شوی دی. نو تقریبا 100 متره کېږي دواړه، داسې یو 14 په 9 متره کې کېږي انشاءالله. 14 په کې. ټوټل په دې کور کې څو اتاقه دي؟ ټوټل 4 اتاقه کور دی. دا 4 اتاقه کور دی، یو نو حال سو چې د حال سره 15 کېږي. 15. تاسې څو پلان کړي مو څو دي چې څو کورونه په هر بلاک کې په هر کور کې څو اتاقه وي؟ بیا زموږ ټول کورونه 3 اتاقه او 4 اتاقه دي. 3 اتاقه او 4 اتاقه، او ټول کورونه راسته دي، یعنی د سارو د مازګر د خاص لمر لري. خو دي بل دا چې 9 سکور تقریبا دی په بلاک کې. مخکې موږ هلته وګرځېدلو، دا کورونه یې ډېر جالبه جوړ کړي دي. یو بلګیني ورته وایي که بالکوني ورته وایي، هلته یې مور کړې ده، او یو په شاته هم ستا هلته هم چې دا بیخي زما دپاره دا نوی څه و چې ومې لیدل. ماشاءالله هلته ډېر ښایسته کلر پکښې ښکاري. دا د دې کور نقشه هم بیا څنګه ورته جوړ کړې ده؟ نقشه خو موږ د ټوله بلاک دغه نقشه جوړ کړې ده. ډېرو خواري انجینرانو ورسره کښلې ده، ځکه چې پر 4مه 5مه نقشه باندې توانېدلي وي چې هغه تایید شوې ده د کمپنۍ د طرفه څخه. دا تاسې ویني دوستانو، دا حال دی ماشاءالله، دونه غټ حال په بلاک کې بیخي جالبه ده. د بلاکو په کور کې دونه غټ حالونه ما تر اوسه نه و لیدلي، خو دا لومړی ځل دی چې زه په دې کمپلیکس کې وینم. ډېر غټ حال دی. د دې څخه تاسې کولی شئ دوستان د اتاق استفاده هم وکړئ چې بیخي غټ دی. نو اوس به ولاړ شو یو بل اتاق وګورو. د دې ښه والی دا هم دی چې دو طرفه ګالري لري، یعنی مثلا دې خوا هم ګالري لري، د مازګر د خوا آفتاب رخ لمر لري، او دغه طرف څخه اوس به ورسو هغه خوا به ووینو. دغه څخه مخکې دوستانو دغه راسره وګورئ، داسې نه چې بیا په زړه کې څه در وګرځي. دغه هغه بالکوني ده چې ما درته ویل مخکې.
ښه داسې یو پراخه بالکوني لري پراخه بالکوني لري په اصطلاح د کالو د مینځلو ځای ځینې استفاده ځینې کوي یو لمر لري داسې بلې ښه بلکې ورته جوړه کړې او یو بل شی هم شته چې دلته د لمر ته ښه پیتاوي هم کېږي پیتاوي هم کېږي بلې و که څوک وغواړي د دې پیتاوي استفاده هم کولی شي نو راځئ لیدونکو چې ولاړ شو دغه اتاق وګورو دلته یې ماشاءالله ښه کاشي کار کړی دی ښه داسې موډرن ځای جوړ کړی دی اوس به راسو دلته دغه اتاق او بله خبره دا ده چې دا مې د یاد څخه ونه وځي دلته یو تشناب ورته جوړ کړی دی دا د حاله څخه چې راوځي دلته داسې یو ښه غټ تشناب شته ښه پراخ یاره بیخي غټ تشناب دی ځایېږي به یو 15 کسان دونه غټ تشناب دی د یو اتاق بیخي نیم اتاق دی دا غټ ځای مو ورته جوړ کړی دی بله دا اتاق دی دوستان راسي دا اتاق ته بله حاجي صاحب مخکې وویل چې 95% کارونه یې خلاص شوي دي او لا هم زه وینم چې بیخي لږ کارونه یې پاته دي ګروپ داسې څه ورته وایي دا ګملیټ دغه حساب یې پاته دي نور دا تقریبا تکمیل دی یو څه کار د لیفټ پاته دی سپینه ښه لیفټ بله لیفټ ډېر مهم دی خو زه وایم وایي ځینې د پلار د نیکه شی کار نو ځینې به ډېر استفاده کړو دا زموږ په تنګی هم بیریږي د لیفټ څخه دا خونه څو متر کې جوړه څنګه دا اتاق بله یو څو په څو کې جوړ دي دا اتاقونه بیا مختلف المتراژ دي ځکه چې د پلازې کورونه دي اتاقونه ټول یو اندازه نه دي جوړ حتما یو په 15 په 9 کې بل په 6 نیم په 4 نیم کې دا رقم په داسې شکل سره جوړ ښه ماشاءالله دلته به راسو دا بل اتاق ته چې دا د کوره څخه چې دا راننوځي اول اشپزخانه په مخه درځي یعنی د خوراک ځای چیرې چې خواړه آماده کېږي دا د خوړو شوقیان خورا ډیر دي نن سبا شوقیان ډیر وای د ناس شوقي اول مو د خوړو کار سم کړی دی ورته یاره دا مو ښه کار کړی دی چې اشپزخانه بس دا سردسته ده دستې دا چې راننوځي دستې بس نور ضرورت نه شي د کور پای ته ولاړ شي او هغه سامان چې د بازار خریداري کړي هغه کښېږدي نو د لایټینګ کار یې پاتې دا چې لایټینګ جوړ شي بیا به نو بیل مزه وکړي دلته خپلې المارۍ ورته جوړې کړي دوستانو د المارۍ د اوسني عصر سره سم یې ښه دغه ورکړي دي دا چې هغه پخوا چې به بیا کړپ کړپ پې کوي نه یو چا به مثلا د شپې یو شی مې رااخیستي هغه به درب بیسو یو شی درب وبلوي اوس دوی ډېر د اوسني عصر سره سم ښه داسې معیاري جوړ کړي دي دلته به راسو بل اتاق هم شته دا هم ښه غټ اتاق دی دا هم غټ اتاق دی متراژ یې د هغه څخه حتما اضافه دی او ځان ته تشناب هم لري ځان ته ګالري هم لري دغه مې درته ویل چې مال دې طرف ته هم ګالري لري یعنې د سهار لخوا سن لمر لري د ماښام لخوا سن ټول کورونه مرسته جوړ دي ګالري د حاجي صاحب خبره یعنې بالکوني لري داسې په عامه اصطلاح زموږ لیدونکي بیا ډېر مخکې مې بالکوني هم ویلي چې وایم دلته یو بل ښه په دې اتاق کې بیا تشناب هم لري تشناب هم لري بل یوه په ټولو اتاقو کې تشنابونه لري هغه خو نو هغه چې موږ وکتي دوستان هغه دغه وو اول ولاړو حال مو وکتي یا دهلیز هغه غټ حال وو چې هلته خو تشناب نه وو خو د باندې چې راوځي هلته بیا تشناب وو بله او دا هندارې د حاجي صاحب هندارې په اړه کرته زه د باندې څخه دا غږ دا بلې هو دا یو هندارې یو قسم هندارې دی په دغه پی وي سي کې راځي چې هغه ډېر غږ کنټرولوي نو دا چې اوس د دروازه موږ تاسې بنده کړو د کلکینان بند کړو بیا بیخي هېڅ د باندې څخه غږ نه اورېدل کېږي ماشاءالله اتاقونه بیخي ښایسته ځای جوړ کړی دی دلته یې هم داسې یو بالکوني جوړه کړې ده چې مخکې مې درته ویل پخوا د دغه خوندو مندو سره دغه یو فکر و چې مثلا موږ کالي په دغه کې پلازا کې یا مثلا په کمپلیکس کې کالي پرېولو په کور کې دا به چیرې زړه و دا یې ګورئ دا چې زه تاسې ته ښه واضح کړم چې بیا داسې نه په زړه کې څه در وکړي دلته یې ښه نلکۍ ورته جوړه کړې نو معلومداره خبره ده چې دا د کالو د پرېولو دپاره یو ماشین تاسې ایښولی شي او تناوونه دي مثلا زړولی شي پخوا دلته به پر دغه کالي ورکړي وو نه کالي بیا هلته ورکړي وو بل یا اوس خو هغه چې شپږ اووه تنه اووه زره دېرش څلوېښت جوړې کالي داسې ښه سم وسا پکښې ځایېږي او وچېږي که مو زړه غواړي لمر ته یې وزرې لمر ته او که سایې ته سایې ته نو دلته یو بل اتاق دی دا به موږ ګورو دا دروازو په اړه کې راته وایه صحیح صاحب دروازې مو خارجي دروازې دي په کابل کې مو خریداري کړي دي خو ډېرې ښې دروازې اعلی درجه دي ښه بله دا تاسې دوستان دا یعنی دا هر شی په تاسې باندې داسې دانه په دانه ویني تر څو ستاسې زړه ډاډه سي او دلته د کورونو مالکین سي انشاءالله دا یو بل اتاق دی بل یو اتاق دی
ما تاسو ته وویل چې وطاقونه مختلف المتراژ دي نو د پلازې کورونه دي حتما په یوه متراژ کې وطاقونه نه سره جوړېږي دي جنریک ګلاوسي وطاقونه یې دي نه ګلاوسي وطاقونه د په اصطلاح داسې ښه یو یا منظره لري ښه چې داسې وګورئ ښه یو لري ښه ځای جوړ کړی دی دوستانو دا د یاد دیني وتلی عزیزستان کمپلیکس چې دا یې تشناب ورته جوړ کړی دی او څه کار یې پاته دی هغه به انشاءالله په نږدې ورځو کې هغه لایټینګ سیسټم چې بشپړ سو نو بیا به کور مکمل داسې یو امام به ورکړي یعنې خواپاکې به پرېولي باره نو بیا مالک ته تسلیموي که نه چې ټوله تکمیل سوی بیا ورکوي چې کوم مرحلې دي چې هغه ټوله تکمیل سي بشپړ سي نور نو بیا انشاءالله مالک ته ورتسلیموي اوس هم دا تسلیمېدو په حال کې دي کورونه په دغه بلاک ته ماشاءالله څنګه کولی سي زموږ دوستان چې مثلا دلته یا د افغانستان څخه د باندې دي یا مثلا په افغانستان کې دننه دي دوی څنګه کولی سي چې خریداري وکړي دا کور رانیسي دوی ته خو موږ ډېرې اسانه طریقه د خریداري ورشته اوس ځینې داسې کسان دي چې هغه توان نه لري چې مثلا په یوه پیره کور رانیسي نو دوی ته موږ داسې د اقساطو په قسم برابر کړي دي کورونه دا د دوی ټول هغه مبلغ چې دی هغه په اقساطو موږ ځینې اخلو یعنې د قسط په ډول نه قسط په ډول بلې هو 3 قسط مو ورته کړي دي تر څو پر دوی باندې مشکله نه وي بله دوستان دغه هلته به راشو ځکه چې رڼا ډېره ده چې ښه دغه ښی موضوع ده ښه تاسو ته واضح سي چې دغه کورونه دوی څنګه تاسو ته درکوي د قسط په ډول سره څو پروسس لري مثلا کولی سي واضح کړي لیدونکو ته او د یوه کور مثلا دوی غواړي چې رانیسي یا د باندې مثلا یا دغه کې کوم شرایط ورته حتمي دي شرایط خو داسې دي چې موږ د اقساطو د 3 قسط ټاکلي دي 3 قسط په داسې شکل چې اول څو کور رانیسي د خریداري پر مهال یو قسط تحویلیږي دویم قسط کله چې دا کور چت ولویږي دویم قسط تحویلیږي یو څه موده پکې تېرېږي دته اسانتیا ورکول کېږي خریدار ته دریم قسط بیا کله چې رنګ ته آماده سو رنګ چون داسې دی چې د کار اخره مرحله ده یعنې چې په تکمیل سو نور نه بیا انشاءالله دریم قسط تحویلیږي نو دا د دې لپاره یو اسانتیا ده یو قسم نو دا 3 قسط چې دی هغه مبلغ چې دی د کور د قیمت هغه مبلغ پر 3 برخې تقسیمیږي نو داسې پر 3 بیا دې ته هم تکلیف نه دی پر چا باندې نه بوجیږي نه کرار دی او د یوه کور قیمت بیا څو دی تقریبا د کورو قیمت مختلف قیمتونه دي په دې شکل سره چې لاندې منزلونه یو ډول قیمتونه لري د مابینځ منزلونه بل ډول قیمتونه لري او د پای منزل بل ډول قیمت لري او 3 وتکه او 4 وتکه قیمتونه یې جلا دي ښه ماشاءالله ستاسو سره تماس نیولو دپاره مثلا ستاسو ایمیل ادرس ته ستاسو ویب سایټ ته ټلیفون شمېره بلې موږ ایمیل ادرس هم لرو ټلیفون شمارې هم ورکړې دي آی ډي هم لرو فیسبوک آی ډي ټیک ټاک آی ډي کې موږ کله نه کله دلته یو شاټ اخو یو ویډیو اخو لیدونکو ته ښکاره کوو خپل مینوالو ته ښکاره کوو چې ځینې وغواړي د دې خریداري وکړي راغلي دي ډېر خلک راغلي دي ډېر کورونه خرڅ شوي دي په پروش رسېدلي دي اوس یو تعداد کورونه پاتې دي هغه تازه جوړیږي چې تازه جوړیږي بلې تازه چې جوړ شوي دي په هغو کې یو نیم خریدار شوي دي خو ډېر هغه هم خرڅ شوي هغه کې یو 2 او 3 هغه هم در اوسه پر موږ پروش ته نه دي ورکړي خو دا چې دوستان راغلي دي د کډې چې حتما موږ ته کور په دغه ځای کې راکوي نو 2-3 کور په اصطلاح په هغه نوي ځایو کې ورکول شوي دي خو هغه لا تر اوسه پورې درکار لري موږ غواړو چې په هغو کې وبخښئ غواړو چې په هغو کې 2 کور د سمپل په شکل جوړ کړو هغه کورونه د دغه څه غټ دي نو د دغه لایق څه غټ دي نږدې څخه بیا مو وینو انشاءالله هغه به ووینو او هغه تعداد یې ښول سوی دی تعداد به مو ګورو چې دا خلک چې مثلا خریداري کوي مثلا یو شی یو جنس ګوري چې څنګه دی نه دا بیا زموږ خلک نو په دې خاطر موږ یو 2 کور د سمپل لپاره هلته جوړو په بلاکو کې تر څو خلک راسي اول هغه کورونه وویني چې مثلا هر څه یې جوړي د الف صدریا پر ټول کار یې تکمیلي نو بیا دې مطمئنه سي چې پر دغه شکل موږ ته کوو اوس لکه دا کور چې تاسو ولیدئ مثلا چې دا خو نو ټول تکمیل دي هغه کې 2 کور تکمیل وو اول سر چې خلک راسي وی ګوري چې دا په شکل موږ ته کور جوړ دا به موږ ګورو څنګه یې شو سوي دي نه څنګه یې شو سوي دي تعداد وو سي تعداد هم دلته د یو بلاک تعداد وس پیلنسته بله ډیره مننه سلامات اوسېږئ ستاسو یو شمېره یو د تماس لپاره یو سسته بلې و 0 اویا 2 اویا 0 اته اتیا اته شپېته دغه زموږ یوه شمېره ده بلې شمېره 0 اووه لکه 522 دغه 2 شمېرې موږ په ادرسو کې ورکړي دي ماشاءالله خوږو لیدونکو د دې کور د شاټو د لیدلو څخه وروسته ځو چیرې چې دغه کمپلیکس تعداد ایښودل سوی دی هغه به راسره انشاءالله په دې خپرونه کې وګورئ
خوږو دوستانو موږ رالو چیرې چې تاداب لویږي البته جوړیږي نقشه یې سوې ده صرف تاداب یې اچولی دي نور انشاءالله کار شروع دی دا به څوم بلاک کې دا په اصطلاح هغه د اووم بلاک دی اووم بلاک څه ده بلې و دا اووم بلاک دی خو دا د اوس د تاداب چارې روانې دي خو تاسو وینئ چې دا ښه په منظمه توګه سره ټول اچول سوی دی او هغه اتم بلاک دی هغه د اوس پورته سوی دی در اخري چته پورې دا اووه منزله دي دا څلور بلاک بلې هو په دې کې بیا نو څو کوره دي تقریبا په دې کې هغه 19 کوره دي تقریبا 19 کوره دي یا 14 کوره بلې دا سیستم کنه په دا کې درویش کوره دی وبخښئ او درویش کوره دی بلې و شپانور کې 19 و پانونو ځکه دا یو منزل اضافه دی ښه دا یو منزل اضافه دی منزل اضافه دی درغه په دې خاطر په دې کې درویش کوره په دې کورونو کې منور کم سہولتونه ورته برابر کړي مثلا د اوبو د بارک د شمسي یا کم سیستم دی د اوبو سہولتونه په ټول په کمپلیکس کې موجود دي بله د اوبو د بارک او پاته د شمسي د موږ علیده الته پر تاسو وینئ چې د پریمونه مو جوړ کړي د شمسیانو دپاره تر څو په منظمه توګه ټولو کوره والا وتوانېږي چاته خپل شمسیانې په نو په دې خاطر مو خپله د پریمونه ورته جوړ کړي د شمسیانو دپاره دوستانو تاسو ولیدئ چې عزیزستان کمپلیکس کې ماشاءالله دومره ډېر کار سوی دی چې تقریبا دغه دی د دې بلاک کارونه بس سره شروع سوي دي انشاءالله په یو څو میاشتو کې به ووایو میاشت ځکه چې په 11 میاشتو کې دونه ډېر کار سوی دي تاسې وګورئ نو تاسې فکر وکړئ چې دا په څونه وخت کې جوړ سي یعنې معلومداره خبره ده چې دا یو څو میاشتې په بر کې نیسي انشاءالله یو ډېر معیاري او ډېر ښایسته ځای به ځینې جوړ سي بیا که موږ وتوانېدلو انشاءالله بیا به راسو دا ځای به هم په تاسې باندې انشاءالله د نږدې څخه ووینو اوس یې دا دی سیخکاري ورته وایه سیخکاري یې سوی ده تاداب دی دا شروع دی نور چې دا پورته بیا بل بلاک دی بیا اخري بلاک دی خاطر څلور بلاک پر دا طرف راته ښه څلور بلاک دي دلته یو دغه سو او یو دغه دی یو دلته دی یو اخواته بل ښه یو اخواته بل دی پر تازه باندې دا هر کوم څلور بلاک دی او دغه سپیراخ پارکینګونه دي چې تاسو وینئ د موټرو د درېدو لپاره بله هر کور د پاره جلا یو د اپارتمان مخ ته پارکینګ جوړ سوی دی چې حاجي صاحب مخکې مې یادونه وکړه چې موږ ته البته ویل تاسو نه دی ویلي هغه به اوس زه تاسو ته وایم چې دلته شنه ساحه مسجد مدرسه مکتب دا به انشاءالله په دې ځای کې موجود دي د خیر سره سنټر داسې نور سهولات هم ساده دي نور دکانداري ټول د دکانداري سیستمونه څنګه دلته دکانونه بیا هم خرڅ شوي دي که یا هغه خرڅوي یا په کرایه ورکوي تاسې خپله بلې و دکانونه موږ په دا طرف کې دکانونه لرو د باندې خاص به تاسې لیدلي خو هغه تقریبا یو تعداد دکانونه خرڅ شوي دي په فروش رسېدلي دي ښه یو تعداد داسې دکانونه دي چې هغه ته اراده نه لرو د فروش ښه هغه خپله ځان دپاره ساتي هغه په ځان دپاره ساتلي او دغه چې دي دغه دکانونه چې په فروش رسېدلي دي هغه ټول اوس فعلا نیول شوي دي یعنې د کرایدارانو د طرفه څخه ځینې خپله کار یو کار پکې ایستلی ځینې کرایدار ته په کرایه ورکړي نو هغه ټول اوس هغه دې نیول شوي دي دا هم جوړ شوي دي دوستان تاسې لیدلی سي د دې بلاک کار هم تکمیل د فیصدي په لحاظ د یوه بلاک د بل کار یو څه اضافه پاتې دا بل بلاک د بل د کار یو څه اضافه پاتې رښتیا هم څنګه دي کارګر څو تنه کارګر دلته په دنده ګمارل شوي دي کارګر تقریبا دلته موږ د 100 څخه د 900 پورې کارګر لرو ماشاءالله چې هغه په اوس خو هوا یخه ده د دوی په شپو کې به د شپې او د ورځې کار کوي چې دا کار زموږ څونه صورت نیول دا په دې خاطر چې د شپې به هم کار ساده کار شروع ښه بله دوستان تاسو دا وګورئ دا ماشاءالله دا د 40 ساعته کار په جریان کې داسې ژر جوړ شوی دی 11 میاشتې چې وویل چې 40 ساعته کار شوی دی په هر کور باندې مثلا پر هر اپارتمان پر هر بلاک باندې 40 ساعته کار شوی دی مثلا چې بیا وروسته 11 میاشتې وخت نیولی دی او جوړ شوی دی نو مننه حاجي صاحب سلامات اوسئ کور مودان الله مو غم د خیرونه درکې خوشحاله کرایې اړوند یو معلومات کوم را کرایه باندې مرکوي دا کورونه دا نو بیا چې هغه خلک چې رانیولي دي هغه په اوس خپل کار په اوس کې په کرایه ورکړي که پکې اوس خپل خو موږ د پروژ لپاره دي موږ خرڅوو بله ډیره مننه ژوندی اوسئ کور آباد ښه راغلاست خیر اوسئ تشکر قدرمن لیدونکو ډیره مننه موږ رالو عزیزستان کمپلیکس ته چې د دې بلاکو کارونه یو څه پاته وه نور انشاءالله نو هغه کارونه یې بشپړ سوي وو موږ په تاسې باندې دا بلاکونه د نږدې څخه ولیدله نو تر بیا چې موږ ستاسې په حضورونو کې حاضرېږو ښه وخت ښې چارې د الله په امان
مننه چې هیواد میډیا ګورئ.